په افغانستان کې د لوږې، بیکارۍ او اقتصادي ستونزو ترڅنګ په لرو پرتو سیمو کې روغتیايي خدماتو ته نه لاسرسی هم هغه ستونزه ده چې ډېر افغانان ورسره لاس او ګریوان دي. د هیواد په لرې ولایتونو سربیره د کابل په شاوخوا 20 کیلومترۍ کې هم هغه خلک چې په کلیو کې ژوند کوي او خواته نږدې روغتیايي کلینیک نشته له ګڼو ستونزو سره مخ دي. خو په دې وروستیو کې بیا د ځینو هغو نړیوالو مرستندویو بنسټونو لخوا چې له افغانستان سره په روغتیايي برخه کې مالی همکاري کوي، د عامې روغتیا وزارت په همغږۍ د هیواد په ګڼ شمېر ولایتونو کې ګرځنده روغتیايي ټیمونه جوړ کړي دي. نن زه هم له دغو ټیمونو له ډلې له یو ټیم سره ملتیا کوم. موږ د کابل بګرامۍ ولسوالۍ ته روان شو، چیرته چې دا ګرځنده ټیمونه کلی په کلی ګرځي. په دغو ټیمونو کې د نارینه ډاکټرانو ترڅنګ ښځینه ډاکټرانې هم ملتیا کوي. موږ د نواباد په نامه کلي ته نږدې شو. د ټیم د مشر له پلان سره سم هغه ځای ته روان یو چې له پخوا یې ټاکلی دی او هلته دوی باید هره اونۍ لاړ شي. کله چې روغتیايي کارکوونکو خپل ټول وسایل ځای پر ځای کړل، لومړی ډېر ناروغان نه وو، ځکه د غونډیو هاخوا کورونه لا نه وو خبر چې روغتیايي ټیم را رسېدلی دی. خو وروسته دلته ډېره ګڼه ګوڼه جوړه شوه او خلک په نوبت شول. د ښځو ناروغانو ډله یوې او د خوارځواکو ماشومانو او میندو ډله بله خوا شوه او په خپل نوبت سره د ډاکټرانو لخوا کتل کېدل او درمل ورکول کېدل. د دې ځای خلک چې په څیرو کې له ورایه غربت چیغې وهي، له ډېرو لرې ځایونو له خپلو ماشومانو سره په پلي مزل راتلل ترڅو درمل او مواد ترلاسه کړي. د دې ګرځنده ټیم مشر چې د ماشومانو د ناروغیو متخصص ډاکټر دی وایي، موږ وینو چې د دې ځای خلک ډېری روغتیايي ستونزې لري او کمومره ماشومان یې د خوارځواکۍ خواته روان دي. مشکل سوی تغذی خو د خوارځواکۍ ستونزې شته، خو دلته چې موږ ګورو دوه ډوله یې په ماشومانو کې ډېرې دي، چې یو یا منځنۍ خوارځواکي ده او بل یې ډېر خوار یا شدید خوارځواکي ماشومان دي. له ګرځنده روغتیايي ټیم سره ښځینه ډاکټرانې ډېرې بوختې دي، ځکه دلته د ښځینه ناروغانو شمیر هم زیات دی او دوی هڅه کوي چې ټولې ناروغانې وګوري او ځینو ته یې روغتیايي مشورې هم ورکړي. دوی وایي ښځینه ناروغانې د خپلو ناروغیو په اړه موږ ته ویلی شي، خو زیاتوي چې زموږ په سنتي ټولنه کې هیڅ کله کومه ښځه په سم ډول خپلې ستونزې له نارینه ډاکټرانو سره نه شریکوي. د دوی په خبره په داسې حال کې چې خاوند یې هم نه غواړي چې خپله میرمن نارینه ډاکټر ته بوځي. خو بیا هم ځینې داسې کورنۍ شته چې نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي. دوی همداراز له اسلامي امارت څخه هم غوښتنه کوي چې نجونو ته دې بیرته د زده کړو اجازه ورکړي. اگر دولت به شکل یعنی که چېرته دولت په دې ډول دوام ورکړي او نجونو ته د زده کړو اجازه ورنکړي، بیا نو معلومه خبره ده چې موږ تاسو به په راتلونکي کې ښځینه ډاکټرانې ونه لرو او دا به بیا ډېرې بدې پایلې ولري چې د میندو د مړینې کچه به هم ورسره لوړه سي. په کلیو کې که څه هم چې د خوړو او روغتیايي خدماتو له ګرځنده ټیمونو څخه خلک خوښ دي، خو ځینې بیا وایي چې دوی موږ ته درمل او مواد کم راکوي. د ګرځنده ټیمونو مسؤل وویل چې په دې برخه کې رښتیا هم دوی یو څه ستونزې لري، خو زیاتوي چې په څو ورځو کې به د WFP په همکارۍ چې له دوی سره د موادو ورکولو قرارداد لاسلیک کړی دی، ډېر ژر به د شیدو ورکوونکو میندو او منځني خوارځواکو ماشومانو ته هم د موادو ویش پیل کړي. د متوسط خوارځواکۍ لپاره موږ شدید موادو غذایي موادو ته اړ یو، ضرورت لرو چې هغه موږ ته WFP وعده کړې ده او موږ سره قرارداد کړی ده. شاید 15 ورځې بعد به مواد توزیع د موادو شروع شي. د دې کلي ملک وایي زموږ د خلکو لپاره د ګرځنده روغتیايي ټیمونو جوړېدل په اوس وخت کې ډېر ښه اقدام دی، خو وایي دا ټیمونه زموږ ستونزې د تل لپاره نشي حل کولی. نوموړی زیاتوي له مرستندویو بنسټونو او حکومت څخه مو غوښتنه دا ده چې موږ ته یو روغتیايي کلینیک جوړ کړي.
د لوګر او د پکتیا او عمومي سرک د حادثې کېږي موږ چې بازار ته رسو له مابینځي مریض یا چراسیا کلینیک ته شبخاني ته رسو مابینځي کې مریض باید دی غواړو چې دلته موږ سره غټ همکاري وشي چې یو کلینیک او شبخانه برحاله جوړه سي نور خطي خوشاله. د عامه روغتیا وزارت وایي دوی په ټول هیواد کې 1540 ګرځنده روغتیايي ټیمونه لري چې په دې کې 3 د واکسینو د برخې دي او پاتې نور ټیمونه بیا د عامه روغتیا وزارت په همغږۍ د هغو مرستندویو بنسټونو سره په کار بوخت دي چې مالی ملاتړ یې کوي او په هیواد کې د روغتیايي خدماتو په برخه کې کار کوي. د عامه روغتیا وزارت ویاند وایي دا ټیمونه کېدای شي موږ نور هم زیات کړو په دې خاطر ترڅو موږ د امکانات پیدا کړو چې خلکو ته په کلو کې نږدې کلینیکونه جوړو. نو تر هغه وخت خبره ده چې دا ګرځنده ټیمونه فعالیت وکړي او یو څه د خلکو ضرورت پوره کړي. په افغانستان کې د ګرځنده روغتیايي ټیمونو شمیر په داسې حال کې زیات شوی دی چې له سیاسي تحولاتو راوروسته په هیواد کې د بیکارۍ کچه لوړه شوې ده او خلک له بل هر وخت زیات د وړیا روغتیايي خدماتو ترڅنګ بشري مرستو ته هم اړتیا لري. عزت الله احمدزی CMG کابل.